الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قدر منو حاضرینو غواړم چې پر دې موضوع څه خبره وکم چې پر یو مستحب عمل باندې همیشه توب د شریعت د لارې دا جائز دی که غیر جائز. یو عمل مستحب دی لکه نفل المنز او یا د فرضو یا سنتو وروسته په اجتماعي شکل دعا کول، نو دا خو مستحب اعمال دي. پر دغسې یو مستحب عمل باندې همیشه توب چې یو څوک وایي چې زه همیشه کوم، آیا دا کار روا دی که ناروا؟ قدرمنو حاضرینو، د اهل السنة والجماعه دغه عقیده ده چې هر مستحب کار چې وي پر هغه باندې دوام او همیشه توب جائز، روا، بلکې مستحب عمل دی. د دې دپاره به تاسې څو دلایل واوري، او یو بیا هغه کسان دي حضراتو چې د مذهب څه د باندې دي، لا مذهب وهابیان سلفیان دي، د هغو بیا دا عقیده ده چې پر مستحب عمل باندې دوام او همیشه توب دا بدعت او دا ناروا دی. قدرمنو حاضرینو، نو زه دا فکر کوم چې دغه جاهلان چې دوی دا فیصله کوي چې پر مستحب عمل باندې همیشه توب ناروا دی، دوی د التزام او دوام فرق نشي کولی. حضراتو یو التزام د مستحب دی، یو دوام پر مستحب دی. دا دوی مسئلې دي، دا فرق سره لري. التزام د مستحب ناروا او دوام پر مستحب باندې ښه کار دی. التزام د مستحب څه ته وایي؟ التزام د مستحب دا دی چې یو عمل مستحب وي، یو څوک واجب وبولي. عمل مندوب دی، مستحب دی، خو یو څوک د واجب عقیده ورته لري، نو دا خو در عقیدې پورې اړه لري. دا د عقیدې مسئله سوله چې مستحب شی واجب ګڼل، دا د عقیدې وظیفه ده. دغه عمل حرام دی چې یو شی مستحب وي، یو څوک د واجب عقیده ورته وکي، پر ځان یې واجب بولي، نو دا عقیده چې ده، دا عقیده مردوده ده، ځکه چې دا ضروري ده چې فرض به فرض بولو، واجب به واجب بولو، سنت به سنت بولو، مستحب به مستحب بولو. اوس نو که یو څوک مستحب کار لکه نفل کول یا په هیئت اجتماعیه سره دعا کول دا لازم او واجب وبولي، نو دا خو یې شرعي حکم ته تغییر ورکي، نو دا بې له شکه حرام عمل دی. او بل بیا دوام پر مستحب دی. یو عمل مستحب وي لکه نفلی المنز، یو څوک وایي زه همیشه کوم، او یا د فرضو یا سنتو وروسته په اجتماعي شکل دعا کول، دا خو یو مستحب عمل دی، خو یو څوک وایي زه همیشه کوم، نو پر مستحب شي دوام همیشه توب دا بیا جائز، بلکې مستحب عمل دی، دا ښه کار دی. نو دغه ناپوهان چې دوی دا خبره کوي چې پر مستحب کار باندې دوام همیشه توب دا حرام یا بدعت دی، نو زه دا فکر کوم چې دا جاهلان د التزام او دوام فرق نشي کولی. او فرق تاسې واورېدی چې التزام د مستحب دا دی چې مستحب شی واجب وبولي، نو دا خو بې له شکه یو حرام عمل دی. او دوام پر مستحب بیا دا دی چې هغه کار مستحب بولي، خو دی دوام و همیشه توب ورکوي، نو دا بیا در عقیدې پورې اړه نه لري، دا خو بیا د عمل وظیفه سوله، نو دا بیا جائز بلکې مستحب عمل دی. قدرمنو حاضرینو، د دې موضوع په باب چې پر مستحب شي دوام او همیشه توب کول دا جائز بلکې مستحب دی،
د دې دپاره څو لاندې دلایل واوري. اول، حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې یو خوب ولیدی او بیا یې هغه خوب حضرت ام المؤمنین حفصه رضی الله تعالی عنها ته بیان کی او بیا حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها هغه خوب پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته بیان کی. نو پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم داسی و فرمایل: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. والشسری دی عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه نو کاش کیه د تهجد لمنځ کولای. دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خبره وه. فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. نو عبدالله بن عمر رضی الله عنه دغه ورسته نو بیا د شپې نه بیدېدی مګر لږ وخت. دا روایت بخاری شریف کې وګورئ، صحیح البخاری اول جلد 150 صفحه، کتاب التهجد. قدرمنو حاضرینو د تهجد المنځ مستحب دی، خو حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه دوام ورباندې کاوه. د حدیث شریف صدا بیخي ښکاره معلومیږي. دوهم دلیل، حضرت ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایلی دي: وكان احب الدين اليه ما داوم عليه صاحبه. ترجمه: الله عز وجل ته یا پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته ډیر خوش عمل او طاعت هغه چې عمل کوونکی به دوام او همیشه توب ورباندې کاوه. صحیح البخاری اول جلد 11 صفحه. د دې حدیث شریف په تشریح کې علامه شهاب الدین رحمه الله داسې لیکلي: في هذا الحديث الدلالة على فضيلة المداومة على العمل. يعني دغه حدیث شریف څخه پر یو عمل باندې د دوام او د همیشه توب فضیلت ښکاري. ارشاد الساری اول جلد 109 صفحه. دریم دلیل، حضرت مسروق رحمه الله تعالی ویل چې ما د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه سوال وکړ چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم ته کوم عمل ډیر محبوب وو؟ قالت الدائم. عائشه رضی الله تعالی عنها ویل چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم ته هغه عمل ډیر خوښ وو او ډیر محبوب وو چې عمل کوونکی به همیشه توب او دوام ورباندې کاوه. صحیح البخاری اول جلد 152 صفحه. څلورم دلیل، امام بخاری رحمه الله په خپل کتاب صحیح البخاری کې یو باب په دې عنوان ذکر کړی دی: باب ما یکره من ترک قیام الليل لمن كان يقومه. ورست امام بخاری رحمه الله د عباس بن الحسین رحمه الله په روایت یو حدیث را نقل کړی دی. په دغه حدیث شریف کې عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه ویلی چې ما ته نبی صلی الله علیه و آله وسلم داسې وویل: یا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. يعني اے عبد الله رضي الله عنه تد فلانی فمثل مکیزه آغا پخوا د تهجد المنځ کاوه خو وروسته یې پرېښوی ته د هغسې مه کوه
يعني د تهجد په لمانځه باندې همیشه توب وکړه. صحیح البخاري اول جلد 154 صفحه. حضراتو تاسو وګورئ نبی علیه الصلاة والسلام پر هغه چا باندې انکار کړی چې یو وخت یې د تهجد لمونځ کاوه او بیا یې پرېښی دی، او حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه یې دې ته هڅولی چې د تهجد پر لمانځه باندې همیشه توب وکړي. پنځم دلیل عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال اوصاني خليلي بثلاث لا ادعهن حتى اموت صوم 3 ايام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر. صحيح البخاري اول جلد 154 صفحه. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه ویلی چې ما تخپل خلیل نبی صلی الله علیه و آله وسلم د دروشیانو وصیت وکړ چې زه به یې نه پرېږدم، همیشه به کوم تر څو چې مرم. دغه دی دوام او همیشه توب. لا ادعوهن حتى اموت، نو زه نه پرېږدم تر هغه وخته چې مرم، تر مرګه به کوم. نو همیشه توب سره کم وي. نو هغه درې شیان کم دي. هغه درې شیان دا دي: اول د هرې میاشتې څخه 3 ورځې روژه نیول، دوهم د څاښت لمونځ کول، دریم پر ویترو باندې خوب کول، یعنی ویتر کول بیا وروسته خوب کول. نو دا درې سره مستحبه اعمال دي. وحضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه هغه همیشه توب ورکوي، وی لا ادعوهن حتى اموت، زه نه پرېږدم تر هغه وخته چې مرم. او شپږم دلیل نبی صلی الله علیه و آله وسلم حضرت بلال رضی الله تعالی عنه د سهار په وخت کې را طلب کی، نو یې داسې ورته وویل: ای بلال، ته د کوم شي په وجه تر ما وړاندې تللی وې؟ زه هېڅکله جنت ته نه یم داخل سوی مګر چې ما ستا کشهار زما مخ ته اورېدلی دي. تېره شپه زه جنت ته داخل سوم، نو مې ستا کشهار زما مخ ته واورېدي. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه څه ورته وایي: یا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها، ورأيت أن لله علي ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما. ترجمة: حضرت بلال رضی الله تعالی عنه ورته وویل: ای د الله عز وجل رسول صلی الله علیه وسلم، ما هیڅکله اذان نه دی کړی مګر چې 2 رکعات لمونځ به مې کړی دي، او هیڅکله بې اودسه سوی نه یم مګر چې سمدستي به مې اودس تازه کړی دي، او ما دا فیصله کړې ده چې زه به خاص د الله عز وجل دپاره تر اوداسه وروسته 2 رکعات لمونځ ضرور کوم. نو ما دغه کارونه کړي دي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل: بس ته د همدغه 2 رکعات لمونځ په سبب دغه مقام ته رسېدلی یې. جامع الترمذي 2 جلد 209 صفحه. د ذکر سوي حدیث د دې جملې ورأيت أن لله علي ركعتين د دې په تشریح کې مولانا رشید احمد گنگوهی رحمه الله داسې لیکلي دي: ای بحسب العمل دون الاعتقاد. دغه دی حضراتو د التزام و د دوام فرقوسو. ورأيت أن لله علي ركعتين. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه ویل علما دا فیصله کړې ده چې خاص د الله عز وجل دپاره نو پر ما 2 رکعات ستا چې زه به کوم،
نو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمه الله لكلي أي بحسب العمل دون الاعتقاد، وبذلك يظهر الفرق بين التزام المندوب من الطاعات وهو حسن وبين إيجاب ما لم يجب وهو حرام وبدعة، فعليك بتأمل صادق. الكوكب الدري دوهم جلد 322 صفحة. حضرت شیخ رشید احمد گنگوہی رحمه الله تعالی داسې وایي چې د ذکر شوي حدیث شریف څخه د دې دوو شیانو ترمنځ فرق ښکاره شو چې یو یې د مندوب او مستحب عمل التزام دی، یعنی دا قصد کول چې زه به دغه فلانی مستحب کار ضرور همیشه کوم، دا ښه کار دی. او بل یې یو داسې عمل چې واجب نوي واجب ګڼل، دا کار حرام او بدعت دی. نو د مولانا رشید احمد گنگوہی رحمه الله د عبارت څخه دا مسئله ښکاره سوله چې یو التزام د مندوب دی، یو عمل مستحب دی، یو څوک واجب بولی، واجب بولی هغه مستحب دی، د التزام کوي په دغه معنا چې واجب بولی، نو دا د عقیدې موضوع سوه، دا حرام و بدعت دی. او یو بیا داسې دی چې هغه عمل مستحب دی خو دی همیشه توب پر کوي، دی وایي زه خامخا کومه، همیشه توب پر کومه، دا بیا د عمل وظیفه ده، نو دا بیا ښه کار دی، دا بیا نه دی حرام. قدرمنو حاضرینو، د مخکني دلایلو څخه دا ښکاره ثابته سوه چې پر یو مستحب کار باندې دوام د مستحب په حیث جائز بلکې ښه کار دی. د امت د لویو صلحاو او بزرگانو څخه هم پر تهجد او نور مستحباتو باندې دوام ثابت دی. نو زموږ په ماحول کې چې تر فرضو یا سنتو وروسته کومه دعا په اجتماعي شکل کیږي، خلق یې لازمه نه بولي بلکې مستحب یې بولي. که یو څوک دغه دعا پرېږدي او ښه یې بولي، هیڅ انکار نه ورباندې کیږي. اوس نو دغسې عمل ته بدعت ویل ناپوهي بولي که نه، فیصله یې پر تاسو. الله عز وجل دې موږ و تاسو ته توفیق راکړي چې د هغه عقایدو څخه ځان را وګرځوو چې هغه د سلفیانو وهابیانو باطل او فاسد عقاید دي.